جی د غږ قدرمنې ستړي مه شئ. امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. د نارت وزیرستان یعنې شمالي او د ساوث وزیرستان لور او اپر وزیرستان چې کوم ځوانان دي چې دلته په اسلام آباد کې دي، د هغې د احساس وزیرستان یونین اسلام آباد په نومه باندې یو یونین جوړ کړه. د دغه یونین څه مقصد دی، د یونین د څه شي دپاره جوړ شه، دولته تاج به راغلی و، نو تاج د هغه پیره کیسه چې کومه ده هغه واضحه کړې ده، هغه لږ وروئ. لکه څرنګه تاسو دا مشوره کړې ده چې د میژو د بیمور چې میشته بیمور وشي، غریب کس وي، د دغه هسپتال ته وړه تاج او تاج نو دا کومه کابینه وي او یې منډه ترړې وایي. بل هم دا کړې ده چې خدای نخواسته مرګ چا خرڅ کړی نه دی. ته وینې څوک اکسیډنټ وشي، وفات شي، غریب سړی وي، پلور یې نه وي، ورور یې نه وي، تقریبا یو امبولانس چې وزیرستان ته ځي 50-60 هزار روپۍ لګي. دغسې شمالي وزیرستان ته ځي، اپر وزیرستان ته ځي. د دغه دپاره چې تاسو کوم فنډ مقرر کړی دی، چې تاسو کابینه څه فیصله وکړي. غریب خلک یې دا نه دو په چار چې تاسو زر زر زنورې چلو 100 زنورې په میاشت یا 200 مقرره کړي. دا نن شپېته کسون یې دو د ثابوت د تاسو سره 200 مزدورۍ دي. دا نن غونډ د ریډیو مزدورون دي. څوک په منډیي کې ګاډۍ چلاوي، څوک لاس پټۍ وکړو اتانوس بیا خرڅوي، څوک بله پنډیتوب کو. دغسې د میژ دلته اسلام آباد ته د انډرای هولډر غلي. بل هم ډېر ښکلی سوچ کړی دی چې د اوڼه نه څوک رادرېمي، د شمالي وزیرستان څوک راځي، د اپر وزیرستان څوک راځي، سړی توپاکار وي، 3000 کرایه وي چې راورسي ته سره ستې نور هېڅ نه وي. چې دلته راورسي چې ته د صدر سره د یو وزیرستانه کانټیکټ وکړو چې زه مزدورۍ ته درځم، د پروتي ځي د شپې 15 شپې په هېڅ اثار نه کوي. تاسو په پوه شولئ چې دی دغه یونین چې جوړ کړی دی دلته چې چاته څه تکلیف وي نو هغې دپاره منډه وال، نور څه پریشانۍ دا شی نه وي هغې پوره منډه واله، او خاص کر چې د شمالي او د جنوبي وزیرستان د پوس حکیم داسې کسان ورځي مزدورۍ ته، اسلام آباد پنډۍ ته یا نور دولت ته چې کوم نږدې شاعرونه دي هغه ته درېمي، نو دوی په هغه کې د دغې سره امداد کو. دوی مزدورۍ ته سیخوي، هغه پوسه خلک لکه تاج وویل چې میش چې پوس ارسي نو دلته ترکري وي، زوی هم نه وي، بیلیار ورخه ورکوي چې میش څه وکړي. نو دغه چې کوم دي دغه هغه ځوانانو سپورټ کوي چې د پوس حکیم د علاقې نه مزدورۍ ته درېمي او دلته په مزدورۍ باندې لګیا وي، دوی ته څه مسلې ورپېښې شي نو د هغې دپاره دا یونین جوړ دی. نو کوشش دا په چار دی چې میش په کوم ځای کې خلک ته 15 کسان د وي لازمن یونین جوړوئ، ځکه چې په میش ډېرې سختې ورځې دي او په میش ډېرې بدې ورځې دي. نو کوشش وکړئ چې څوک هم وایي که د چین چې وي هغه د ځون ته مطلب یونین جوړوي، که د نور د ګاډي ول دي هغه د ځون ته مزدورکار خلک ته په هر ځای کې په هر ښار کې خپل یونین جوړ کړئ، خپل سره سپورټ کړئ. نن بس دغه امره پرتن کې پروګرامونه کړو، په نورو موضوع سره غږېږي. اجازات راست کړئ.